بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په مایکروسافټ ورډ کې نن چې کوم اپشن دی په ټیبل کې اخیری ټیپ ته د ټیبل ډیزاین دی. ډیزاین د نوم نه ظاهره ده فارمیټ ته ویل کېږي. دلته پرونه بله ورځ هم ټیبل سټایلز ویلو چې څنګه یو سټایل ټیبل ته ورکوو، څنګه یو سټایل خپله جوړو. راځو دلته اوس د ټیبل سټایل اپشن په نوم یو ګروپ دی، دا نن لولو. اول هیډر رو ده. هیډر رو خپله ټیبل کې هغه رو ته ویل کېږي چې کوم کې موږ او تاسو عنوان لیکو، هغه ته کومه رو وایي؟ هیډر رو. مثال ګورئ دلته لیکم نیم، فادر نیم، دلته مې ولیکو کلاس. اوس دې ټیبل ته ګورئ او سټایل ورکوم. مثال ته راځم د کوم سټایل ورکوم، مثال ورته سټایل انتخاب کو، دا سټایل هم انتخاب کو. اوس تاسو وګورئ هیډر رو خپله سټایل لري او که نه؟ ګوره هیډر رو سټایل فارمیټ کې ده او که نه؟ او دا نور چې باقي مانده کومې رو دي دا ګوره سټایل نه لري. زه ورته وایم چېرې هیډر رو دې څه ولري؟ دا سټایل دې ولري که نه؟ نو که ټیک مارک وي سټایل به لري، او که ټیک مارک نه وي هیډر رو هم سټایل نه لري. یعنی که ټیک مارک وي هیډر رو به سټایل فارمیټ کې وي، او که ټیک مارک نه وي سټایل فارمیټ کې به نه وي. ټوټل رو ده. ټوټل رو څه ته وایي؟ مثال ته راځو یو کالم اخلو، لی آوټ ته راځو، انزرټ رایټ، مثال ته ولیکو فیسه. صحیح شو، فیسه مثال مختلف فیسونه دلته انټر که. اوس د دې مثال زه غواړم چې د دې ټوټل رو دې ته راته راکړه. ټوټل رو کومه یو ده ورته یم؟ دلته راشه ډیزاین ته ټوټل رو ته ټیک مارک ولګو، د اخرنۍ رو کومه یو رو شوه؟ ټوټل رو. دا دلته ډیزاین نه ګوره خپله پته لګي. ټیبل ته یو ډیزاین ورکړه چې دا ډیزاین تاسو وګورئ ټیبل رو اوس ډیزاین لري او که نه؟ ټوټل رو. دا کوم رو کې چې مثال موږ تاسو ټوټل هر څه معلومو، هغه اخرنۍ رو ته څه ویل کېږي؟ ټوټل. بینډډ رو څه کار کوي؟ ګورئ دلته وګورئ اکثره رو سټایل لري که نه؟ دا وګوره د اکثر رو دې ته بینډډ رو وایي، یعنی یو بل پسې چې وي دې ته بینډډ رو وایي. دا وګوره بینډډ رو سټایل لري که نه؟ زه ورته وایم چې نه ټول د یو سټایل لري، بینډډ رو سټایل پکې مه راوله. ټیک مارک کیسه ګوره ټولې روګانې یو سټایل کې شوې او که نه؟ ته ورته وایي چې نه ځینې روګان د بینډډ رو سټایل لري، ټیک مارک ولګو بیا به لري. فرست کالم اوس وګورئ فرست کالم سټایل لري که نه؟ ټیک مارک کیسه که نه به لري، ټیک مارک ولګو سټایل به لري. لاست کالم سټایل لري، ټیک مارک ولګو سټایل واغستلو، ټیک مارک کیسه که سټایل څه شو؟ بینډډ کالم هم همداسې ګوره دلته یو ټیبل مثال را انزرټ کوم، انزرټ ته راځم ټیبل ته مثال دا ټیبل مې راوستلو، مثال دا ټیبل شو. لی آوټ ته راځو ګوره دلته ډیزاین ته راځو، ټیبل ته یو سټایل ورکو، مثال ټیبل ته راغو دا سټایل هم ورته انتخاب کو. مثال په طور دا ګوره زه ورته یم چې بینډډ کالم. ګوره د اکثره کالمونو سټایل پیدا کړه، دې ته بینډډ کالم وایي. بینډډ کالم د سټایل ولري ونه دې نه لري. شیډینګ دی خپله. شیډینګ د ټیبل زمینې ته څه ورکوي؟ کلر. دلته راشه مثال د خپلې خوښې کم کلر ټیبل بیکګراونډ ته ورکوي، دیز نه ورکولی شي. مثال کم کلر چې دې په کار وي دلته راشه ورته انتخابویه، دلته به هماغه پې څه کېږي؟ اپلای کېږي به. دا کلرونه دي تا سره. نو کلر ختموي، مور کلر کې نور رنګونه دي نه ورته خپله انتخابولی شي. بارډر سټایل. بارډر څه ته وایي؟ دې خطکش خطونو ته وایي که نه بارډر؟ اوس دا بارډر ته ته سټایل انتخابوې. مثال ته وایي چېرې بارډر زه سټایل بدلوم، بارډر ته کوم سټایل انتخابوې؟ دا د بارډر سټایلونه دي. ګوره څه یې لیکلي؟ بارډر سټایل. کوم سټایل ورکوې؟ زه ورته وایم دا سټایل انتخاب کړه. اوس تاسو وګورئ موږ او تاسو سره یو مارکر فعال شو که نه؟ دې مارکر ته څه وایي؟ بارډر پینټر. ګوره چې کله غیر فعال په دې کلیک که غیر فعال شو که نه؟ کلیک که واپس فعال شو که نه؟ اوس زه ورته یم چې یاره بارډر دغه سټایل بارډر غواړم چې د اولني بارډر ته دا سټایل ورکړم، انتخاب که. نو بارډر پینټر پې څه که داسې کش که. ګوره هماغه سټایل یې واغسته و که نه؟ یا زه راځم دلته بارډر سټایل خو صحیح شو، دې بارډر نه پس ګوره څه لیکلي؟ لاین سټایل. اوس دا خو بارډر شو، بیا دې بارډر کې مختلف لاینونه دي، کوم لاین سټایل دې ته غواړي؟ زه ورته یم چېرې کوم لاین سټایل؟ دا لاین سټایل. ښه دا لاین سټایل بارډر کوم بارډر ته ورکړي؟ دې ته داسې پې کش که ګوره هماغه سټایل یې واغسته و که نه؟ ګورئ دغسې ورته سټایلونه ورته انتخابوئ، یو سټایل ورته څه کوئ؟ دلته ورکوئ. ګوره هماغه سټایل هلي او که نه؟ اوس دا خو شو. اوس درته بل دی بارډر ویټ دی، لاین ویټ. ښایي دې لاین پلنوالی څومره غواړي؟ زه ورته یم چېرې 6%. ګوره لاین تاسو وګورئ د لاین اندازه زیاته شوه او که نه؟ 6% شوه او که نه؟ ګوره داسې کش کوي وګورئ لاین پرسنټ. ښه دې لاین ته کلر کوم کلر انتخاب؟ اوس بلو کلر کې دی که نه؟ زه ورته یم چې لاین کلر دې څنګه وي؟ سور دې وي. اوس تاسو وګورئ لاین کلر څنګه شو؟
سور شو او کنه نو دغه سي د بارډر تخپل کلرونه دا سټایلونه تاسو دیز نه ورکولای شي پینټر غیر فعال او کلیک کا واپس ته شو غیر فعال شو بل ګوري راځي بارډرز دي بارډرونه دا مې ورته ګوري اوس کې پریخو په هوم کې مې دلته ارته پریخو چې دا وچیر تلولو په ټیبل کې ولولو اوس دلته ګوري یو مثال ګورل تر اعظم او ټیبل انسرټ کومه مثال دا دلته راځم لس کالم یا 15 کالم او شل روګانې اوس تاسو وګورئ دلته اول څه لیکلي دي باټم بارډر مثال په تور دغه سټایل ما انتخاب کو صحیح شو دا سټایل کم بارډر ته ورکې باټم ته نو کلیک کا باټم بارډر ګوره دا سټایل واغستو کنه اوس ګوره دا باټم راځي او کنه مثال زور تم چر باټم ته نه ورکوم کوم یو ته ورکې ټاپ بارډر ته وګوره ټاپ بارډر واغستو کنه خو کله ټول رو ټاپ بارډر ته ورکې انتخاب کا اوس کوم بارډر ته ورکې ټاپ لیفت بارډر ته ورکې کوم بارډر شو لیفت نو ټول دغه بارډر ته ورکې نو سبا انتخاب کې کالم خلیف بارډر ته کوم سټایل ورکې دا سټایل راغو کنه خراج بارډر ته کوم سټایل ورکې راج بارډر ته دا وګور دغه سدي بارډر ته د سي بارډر مې نو بارډر ټول بارډرونه سکا ختم لکه دلته دا ټیبل انتخاب کړي چې بارډر ختم کا نو بارډر ګور ښکاری درته دا څه شي دي ګریډ لاینز دي کنه دا سدا بارډر څه کولای شي بارډر هم ختم کو واپس بارډر ورکوي ټیبل ته نو سبا انتخاب کړئ آل بارډر صحیح شو بل ګوري لیکلي دي انساید بارډر انساید ګوري دن آوټساید بارډر آوټساید بارډر نشته کنه ویډیو کدی نو کلیک کور راځي کلیک انساید بارډر دی ویو کنه دا انساید بارډر راوستل او څه کولای شي ختمولای شي ګور انساید بارډر هم د سی ګور لیکلي دي انساید ورټیکلی انساید هوریزونټلی دن دی وی کم بارډر عمودي ویډیو کدی نو ورټیکلی ویډیو کنه دغه سي ختمول شي ډیګنل بارډر سټایل څه ته وي ډیګنل ګور دی سټایل ته ویل کیږي مثال ترازی او ټیبل ما غوسه ګوره دا ټیبل مثال ته بارډر مونږ تاسو ډریپ کو دا دې ته ډیګنل بارډر وي دغه سي چې مثال اکثر ټیبلونو کې هم لیدلی وي په دې سټایل کې یو منټ ډرا ټیبل دې ته ګوره ډیګنل بارډر دغه ته وي دسه ډیګنل بارډر دې کې دا ډیګنل بارډر شو کیو کنه دلته راشه ګوره اوس دا اکثر چې فعالیږي داسې چې خپل رای نشي اکثر ټیبلونو کې یو منټ انسرټ ډرا ټیبل inside outside هم داسې خط اوس فعال کو کنه خو خیر که هغه هم نه شو د دې جوړول خو اسانه ده خو چې اپلای شي اوس کار کوي diagonal down border unit خو خیر بیچ فعالی داسې کشیږي او اکثره ډیګنل ډاون بارډر په دې شکل او ډیګنل اپ بارډر په دغه شکل کې مثال دا بارډر راولي لکه داسې تاو شوی دغه بارډر وي په د اکثره سیلونو کې راځي به اوس دا خو په دې ډول شو اوس به یې چک کړو خو خیر فعال نشو دغه بارډر ته ویل کېږي بیا به وایو چې څنګه نه خو خیر زه به وګورم همداسې فعالېږي هاریزنټلي لاین مثال په طور دلته تاسو لیکلو که صحیح شو دلته مې هاریزنټلي لاین پکار دی نو تاسو دلته راشئ څه لیکلي دي هاریزنټلي لاین راغو او که نه یا مثال کوم ټیبل هم جوړ کړی دی کې هاریزنټلي لاین غواړي دلته ډیزاین ته راشه ګوره دلته ورته ولیکه هاریزنټلي لاین ګوره دغسې هاریزنټلي لاین به راځي
همداسې کولی شو ډرا ټیبل څه کار کوي او بل ویو ګریډ لاین څه کار کوي ګریډ لاین ورته شو کړو که نه او بارډر اینډ شیډنګ دا لا تاسو خپله نه دی ویلی دا چې انشاءالله بیا موږ او تاسو ډیزاین ټیپ ته راشو بارډر او شیډنګ به دلته لرو دا موږ او تاسو سره په انزر ټیپ کې ګورئ کوم اپشن و خپله ټیبل ډیزاین و په لنچ بټن کې هم دا خبرې چې بارډر اینډ شیډنګ لا تاسو نه دی ویلی چې دا مو ویلو بیا پوهېږو بل راځو انزر کې ټیبل نه پس پکچر څه کار کوي یو عکس راولو مثال یو د پکچر په ذریعه موږ تاسو یو عکس انزرټ کوو لکه دلته مثال په طور موږ تاسو د ډاکومنټ کې څه ټیکس لیکو دې ټیکس سره اکثره وګورئ چې عکسونه راغلي عکس څنګه راول نو انزرټ ته ورشي په څه وخت کلیک کې پکچر کوم ځای کې مثال پکچر دی زه ورته وایم چېرې دا پکچر دی کوم یو دا انزرټ کا انزرټ باندې کلیک کا ګوره پکچر انزرټ شو که نه اوس پکچر سره ګوره خپله څه خلاصېږي پکچر ټولز په نوم فارمیټ د سره خلاص دا ټول د څه آپشن نه دي د پکچر کې اول څه لیکل شوي ریموو بیکګراونډ دا عکس وګوره بیکګراونډ لري که نه دا بیکګراونډ ته یې ختم کړه ریموو بیکګراونډ اوس درته ریموو بیکګراونډ کې وایي دلته چې مثال مارک ایریا دا کوم ایریا چې تا مارک کړي دا ختمه یا مارک ایریا ټو ریموو مارک ایریا مثال ګوره دا ایریا اوس مارک ده که نه مارک ایریا ته زیاتې دغسې مثال زیاتولی هم شي ګوره داسې زیاتولی هم شي ورسره چېرې دا هم ورسره مارک کا یعنی دا هم مارک کا واپس مارک کې راولي چې نه دا هم ختم کا ورسره دغسې مارک ده ډیلیټ مارک دا مارک علامه ډیلیټ که دیز نه مثال ډیلیټ کېږي ډسکارډ آل چینجز مثال ته غواړې چې ریموو بیکګراونډ نه کړي مای بیکګراونډ کوه ریموو کوه که غواړې ریموو کړي بیکګراونډ دلته په څه کلیک کې کیپ چینجز بیکګراونډ څه شو د عکس نه ریموو شو یعنی ریموو بیکګراونډ د عکس نه څه ختموي بیکګراونډ ختموي بل انډو کومه کوریکشن دی کوریکشن مثال د تیاریکي او د روشنایي سټایل نه دي ګوره دغسې روشنایي سټایل کوي چې یا تیاریکي سټایل کلر دی په پکچر کلر اپلای کولی شي ګوره مختلف کلرونه دي کم کلر چې خوښي پې کلیک کوئ هماغه کلر تاسو په پکچر څه کولی شئ دې نه اپلای کولی شئ یا دلته راشئ مثال پکچر کنیکشن ته آپشن ته مثال هماغه دلته رنګ مثال زیات کا هغه شارپنس رنګ داسې زیات کا کم کړه برایټنس کم راوله تیز راوله دغسې مثال سټایلونه دي ګوره ریسیټ سټایلونه دي کوم رقم کې غواړئ ریسیټ عکس خپل اول مخکینی حالت ته راوله چې مخکینی دې کوم سټایل ورکړی کلرونه دي نه کلر ورکولی شي ګوره عکس دا کلر ورکوئ یا مثال په طور دا کلر ورکوئ کوم کلر چې خوښي دیز نه په پکچر باندې څه کولی شي اپلای کولی شي همداسې راشي دلته مور کلرز دلته ګوره دا رنګونه اپلای کې یا سیټ ټرانسپرنسي کلرونه دي مثال دغسې کلرونه دي ګوره دا اپشن اپلای کولی شي یا دلته راشي مثال پکچر کلر اپشن دی مثال ته کلرونه دي خپله ګورئ کلرز دی پکچر کلر دیز نه اپلای کولی شي کوم کلر غواړي دلته کلر ورته انتخاب کا دا کلرونو سټایل نه دي مثال څومره د دې ټرانسپرنسي روشنایي زیاته وي که کمه دي همداسې مثال دا خپله فیصدي ده د دې تیزوالي روشنایي دیز نه کمولی او زیاتولی شي افیکټس مثال دا نقرهیي سټایل ورته کوم یو سټایل دي دغه سټایل نه به پکچر اپلای کولی شي هر یو سټایل چې خوښي دلته راځئ کلیک کوئ پې آرټسټ افیکټ آپشن نه دي ګوره دا هم ټول دیز نه اپلای کولی شي دا لا تاسو شیډنګ نه دی هغه شیپ نه دی ویلی شیپ سره یې درته ټول تشریح کوم همداسې راشو کمپریس پکچر څه کار کوي ګورئ مثال تاسو دا فایل کمپریس کوئ کمپریس څه معنی کمپریس خپله وایي کمولو ته کمپریس څه معنی کموله مثال موږ تاسو چې دا فایل عکس هم دې فایل ته راوستو دا چې موږ تاسو اوس په نیټ باندې لیږو د دې سایز به ګوره ډېر وي یعنی په یو چا ته تاسو په ایمیل باندې لیږئ نو سایز به یې څه وي زیات به وي کمپریس دا کار کوي کمی یې درته سایز یعنی په ایمیل کې چې ته یو فایل لیږي تا ته 14 MB دومره سایز درکوي چې ساکس 14 MB پورې یو فایل ته لیږلی شي چې زیاتې به یې نه شي لیږلی اوس دلته دا کمپریس کومه مثال ګورئ کمپریس کې درې خبرې دي ویب څه معنی ویب پاڼې ته یعنې ته دا فایل ویب پاڼې ته جګې نو دې به ګوره دا پی پی آی د دې دا رزولیشن به څه وي کم به وي څو به وي 150 یعنې لږ به های وي خو دومره هم نه یعنې کمیږي به دلته دې خپله سایز ایمیل باندې لګې دې رزولیشن څومره غواړې 96 نو څه به وي کم به وي او که نه اوس تاسو دلته زه راځم یو فولډر ګورئ جوړوم مثال ته مې ولیکو انټرنیټ داسې نوم مې ورکړو
اوس دلته ګورئ دا فایل په دریو فارم یوز ډاکومنټ ریزولوشن یوز ډاکومنټ ریزولوشن د په دې ډاکومنټ کې چې په کوم سټایل کې ته استعماله همدا ریزولوشن کې ته غواړې چې سیف کې دلته ورای شي سبا څه ټک مارک کې یوز ډاکومنټ ریزولوشن او اف دولس وا دا د څه په نوم سیف کړل تا ډیسکټاپ ته راشي او انټرنیټ فولډر ته دا د څه په نوم سیف کا ډیسکټاپ په نوم دلته راځم دا کمپریس کوم په بل فارمیټ کې سیف کوم په کوم فارمیټ کې اوکې کا دا واله اف دولس وا په کوم د څه لپاره دا سیف کو ایمیل بیا اف دولس واله دا په کوم فارمیټ سوري بیا کمپریس راځم دا په کوم فارمیټ کې سیف کوم ویب اوکې کا دا والا کم فارمیټ شو ویب اوس دلته اوس تاسو وګورئ مثال دا فایل دی ډیسکټاپ دپاره د دې فایل چې لکه موږ تاسو نارمل دی ډاکومنټ کې استعمالو د دې فایل سایز څومره شو 1 MB 15 KB د دې انټر ایمیل باندې چې ګوره لیکي د دې سایز ګوره څومره شو 2 KB کم شو که نه MB نه او د دې سایز د دې ویب وګورئ څومره شو رائټ کلیک ویب د دې اندازه څومره شو نو دا فایل کمپریس کو او کنه اوس دلته ګورئ که ته غواړې چې په ډاکومنټ کې ډاکومنټ سیټینګ یعنې دې ډاکومنټ کې استعمال نو کوم سیټینګ به ورته اخلي یوز ډاکومنټ یعنې دا دا کوالټي باندې او که ایمیل لیکي چې غواړي چې کمپریس شي نو په څه به کوم فارمیټ ورته انتخابوي ایمیل او که په نیټ باندې خپرې نو کوم فارمیټ به ته انتخابوي ویب دې باندې خو پوه شئ په دې درې اپشنونو بل ګوره اپلای اونلی on this picture دا څه کار کوي مثال تاسو سره په دې ډاکومنټ کې لسشل پکچر راغی اوس ته غواړئ چې دغه سیټینګ مثال تا ورته ایمیل انتخاب کو دا غواړي په دا ټول سیټینګ په دې پکچر اپلای شي که په ټولو نو که غواړي چې په ټول اپلای شي په څه به کلیک کې اپلای اونلی ټو دس پکچر چې غواړي په دې پکچر اپلای شي چک به ولګي صرف په دې اپلای شي او که غواړي چې په ټول اپلای شي نو بیا به چک څه کې ایسته کېږي ډیلیټ کروپډ ایریا اف پکچر کروپډ ایریا څه ته ویل کېږي ګول ته موږ تاسو کروپ اپشن لرو د اضافه ځای د عکس نه ختموي دې ته کروپ اپشن وایي مثال د عکس نه اضافه دا پس راځي لکه دغسې مثال لا کروپ ځای ته ختم کو دا ځای د مثال څه کو کروپ کو دا ته ختم شو ګوره کروپ صحیح شو اوس دلته ورته وایي چې دا فایل ته په انټرنیټ لیږي دا کروپ ایریا ته ډیلیټ شي لکه دې فایل نه خو اوس موږ ډیلیټ کړه کنه خو میموري کې شته دا کروپ ایریا ته ډیلیټ شي عکس نه یا دې ورسره وي دا خپله دا اپشن دې دپاره استعمالېږي همداسې چینج پکچر دی مثال په طور تاسو یو عکس راوستو انزرټ ته موږ تاسو راغو دلته پکچر ته راغو کم پکچر هم راوستو مثال دا پکچر ستا غلط شو درته دا پکچر مه راول دې په ځای بل پکچر راوله نو چینج پکچر باندې به کلیک کې ورک آف لاین ورته د په ځای دا عکس دی انزرټ ګوره پکچر چینج شو که نه بیا بل اپشن چې دی ریسیټ پکچر دی ریسیټ څه معنا مثال تاسو پاکس کې مختلف تغییرات راوسته مثال داسې کلرونه هم پې اپلای که او بیکګراؤنډ هم ترې څه کو ریموف کو یو قدر ته چې دا شا خپل اول حالت ته راوله نو تاسو دلته راشئ په څه به کلیک کوئ ریسیټ پکچر خپل اول حالت ته راغی که نه بیا بل ګورئ څه لیکلي دي ریسیټ پکچر ان سایز ګورئ موږ او تاسو دې سایز چې دی مثال کم کو د دې خپل سایز هم څه کو کم کو او اکسیم تغییرات راوسته دا سټایل هم ورکو کلر هم مثال اپلای کو دلته کلر نه مثال دا سټایل ورکو دلته کوریکشن نه مثال دا سټایل ورکو یو قدر ته دا عکس هم خپل حالت ته راوله او دا سایز هم خپل حالت ته راوله نو بیا په څه کلیک کوئ ریسیټ پکچر ان سایز نو ګوره عکس هم خپل حالت ته راغو او هغه سایز دا سایز چې هغه سایز کې درته راولي چې کوم سایز کې په فولډر کې څه وي سیو وي بل پکچر سټایل دی پکچر ته سټایل ورکې مثال ته راځو دا پکچر درته خپل حالت ته راوله لږ به سایز غټ کړو دې نه دا ګوره پکچر سټایل دی پکچر ته مثال بارډر ورکې سټایل ورکې کم بارډر ورکې دا بارډر ورکې ګوره مثال دا بارډر نه ورکې دلته راشه دا بارډر ورکې هر یو بارډر چې د سټایل خوښې دي نه پکچر ته څه کا اپلای کوه ګوره دا بارډر سټایل دی دا هر یو سټایل چې خوښې بس صرف پې څه کوئ کلیک کوئ پکچر بارډر کلر ورکې پکچر بارډر ته کم کلر ورکې سوره دې نه ورته رنګونه انتخاب نو بارډر نو آوټلاین بارډر ختموي مور آوټلاین کلر نور رنګونه یا ویټ دې بارډر اندازه دې نه کمولی او زیاتولی شي همداسې که دلته راشي ډیشز غواړي دې بارډر په ځای څه راوله ډیشز دغسې ډیشز راوستلی شي او پاس شو پاس پکچر افیکټ دا به ټول درته انشاءالله سبا ختموم اوس وخت هغه دی مونږ هم دې ورځو کې